نو د دې نه یو فایده دا راووته چې ادب دا دی چې بعض خبرې سړی په کنایاتو کې کوي. د بیبي سره نزدېکت، د بیبي سره کوروالی، بیبي سره یو ځای کېده، دا با ادب الفاظ دي. ها په بعضو ځایونو کې په کنایاتو کار نه کېږي، هلته به لازم مسله واضحه بیانوي. خو عام ژوند کې طریقه دا ده چې کنایات به استعمالېږي. نو دا ادب موږ ته شریعت ښوولی دی. دلته الله وی حلال شو ستاسو دپاره په شپه د رجوع کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره. مخکې داسې و چې اوده شوې خبره لاړه ختمه. اوس که اوده یې کوي ښې، خو د شپې د بیبي سره یې سړی یو ځای کېدی شي. د دې نه بله مسله راووته، دا ماشومه څوک دی لرې کې وباسي. د دې نه یو بله مسله هم راووته، هغه دا چې د بیبي سره نزدېکت او کورني تعلقات چې کوم خاص در تقوا خلاف نه دي. ګوره الله وایي ستاسو دپاره حلال کړی شو. ستاسو دپاره څوک دي؟ نه، ستاسو دپاره ټول مسلمانان نه شو. تقوادار پکې هم راغلو او کوم چې کمزوري دی پکې هم راغلو. نو دا د دې بعضو صوفیانو او مولیانو خودساخته تقوا ده. چیرې چې ډېر تقوادار دی، هغه یو پیر صاحب پکې چې د قصه بیانوله مولوي صاحب، وایي چې څو کاله یې پرتوغاښ نه و کولاو کړی و، پیر یې یادوه 40 کاله که 80 کاله 40 کاله وایي 40 کاله یې پرتوغاښ نه دی پرانیستی او وایي چې دا به په جنت کې پرانیستی. لاندې خلک وایي سبحان الله د پیر صاحب څه تقوا پرتوغاښ یې 40 کاله نه دی کولی. دا تقوا خو د انبیاو نه وه، دا پیر صاحب د انبیاو نه مخکې شوی دی. او دا تقوا خو د دین د مشرانو امامانو علماو نه وه او نه دا. یو دلیل پې دا دی، الله وایي ستاسو دپاره حلال کړی شوي دي چې عامې شپې هم نه دي، شپې د څه دي؟ د رجوع رمضان شپې دي، بیا عام هم نه دي. رمضان په شپو کې که الله وایي څوک تاسو کې د خپلې بیبي سره نزدېکت کوي نو کولی شي، او چې الله ووایي کولی شي نو پیر صاحب بیا څوک دی؟ الله د خبرې نه مخکې او مولوي صاحب څوک دی؟ نو دا خودساخته تقوا ده. کومه تقوا ده؟ خودساخته، په کور کې جوړه شوې ده. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اوی جامه ستاسو دپاره ده او تاسو جامې د هغوی دپاره. زنانه ستاسو جامه ده او تاسو د زنانه جامې. د دې ډېر مطلبونه کېدی شي، موږ یو څو ذکر. یو دا په جامه کې ګوره کمال دی چې سړی پکې په پرده کې شي. دا جامه ګوره د الله لوی نعمت دی د موږ له پوره انسان په پرده کې. نو دغه شان ښځه خاوند په یو بلې پرده اچولي، په یو بلې پرده اچولي. یعنې چې کله ښځه او خاوند دا رشته جوړه شي نو دوی د شرمېدو نه، د ذلت نه، د دې هر څه نه دوی په پرده کې شي. نو ښځه هم په پرده کې شي، سړی هم په پرده کې شي. دویمه دا چې لباس بدن ته ډېر نږدې او لباس او بدن کې پرده نه وي. نو دغه شان ښځه او خاوند هغه رشته ده چې دوی د یو بل نه پرده نشته. صرف دغه یو رشته ده دنیا کې، یو رشته بس چې دوی د یو بل نه پرده نشته. او دا عجیبه رشته الله پیدا کړې ده. بهر سړی دا پرېږدي چې د سزي نه لباس اوچت شي. تنګې جامې که سړی واچي، سړي ته پکې ځان بد ښکاري چې یاره داسې تنګې کپړې اچوي. څوک خلک به څه وایي ګورې. او د ښځه خاوند دا رشته چې د یو بل نه پرده نشته.
دغه شانتي کې دا مطلب هم دی په لباس سره سړی ښایسته ښکاري نو ښځه او خاوند په یو بل ښایسته ښکاري ښځه په خاوند او خاوند په ښځې سره ښایسته حدیث کې زنانه مخکې ذکر کړي هن لباس لکم زنانه ستاسو دپاره لباس دی داسې ونه وي چې تاسو د زنانو دپاره لباس یي او زنانه ستاسو دپاره نه وي زنانه ستاسو دپاره دي او زنانه ستاسو دپاره لباس دی او تاسو د زنانو دپاره نارینه یې وروسته ذکر کړو نو دې وجه دا ده یو وجه دا ده چې نارینه زنانه ته رغبت ډیر لري په نسبت د زنانه نارینه ته نو ځکه مخکې خبره دا وکړه چې خطاب یې نارینهو ته وکړو چې زنانه ستاسو لپاره لباس دی او دې نه یو بله مسله دننه پکې پټه پرته ده هغه دا چې څو پورې یو هلک واده نه کړی او یو جنۍ واده شوي نه نو لباس ورسره هغه نشته چې دی پکې پټ شي ځکه حتی تر اوسه کوشش پکار دی چې د چا هم طاقت وي د ځوانانو چې هغه ځان له د واده بندوبست او د نن سبا د ځوانانو بعض داسې دي غریبانان به پلار ته پراته وي 13 کالو به او بابا لاسې نه دي ویلي نو قیامت پورې سړی بابا ته نه پرېوځي لږ ته هم خپې لاس وا سړی چې د 15 نه واوړي بس سړی شي دی نه بعد بیا سړی ځان له څه منډه منډه ووایي نو بابا غریب خو د قیامت پورې نه دی او دغه شان چې کورونو کې کومې جنکۍ دي حتی لوسه کوشش پکار دی چې هغوی واده شي علم الله ألا تعلموا أنكم كنتم تختانون أنفسكم چې یقینا تاسو په خیانت کې اچوئ ځانونه خپل الله ته پته و چې داسې به کېږي ها معنی دا چې الله دا غوښتلې وه چې دا حکم واضح شي او حکمت هم واضح شي او د الله رحمت هم راښکاره شي خیانت د ځان سره څه دی وایي تاسو خپل ځان په خیانت کوئ ګناه خیانت دی ها او سړی وایي چې ګناه څنګه د ځان سره خیانت کوئ ځان ته ضرر ورکول دي بارک الله فیک ځان ته ضرر ورکول دي ځان د الله د عذاب حقدار کول دي د الله د غضب نو ځان سره د خیانت ونه کړو ځان سره دې فتاب علیکم نه مهرباني وکړه په تاسو څنګه مهرباني وکړه حکم یې ته آسان کو وعفا عنکم او معافي وکړه تاسو ته او چاله چې مخکې څه شوي دي هغه یې ورته معاف فالآن باشروهم نو اوس نږدې کېږئ خپلو بیبیانو ته نزدېکت کوئ اجازت دا اجازت د عرش والا طرف نه دی چې هغه نکاح نشي بندولی دا الله زور دی وابتغوا ما كتب الله لكم او لټوئ هغه څه چې لیکلي دي الله تاسو لره دې کې بیا مفسرینو ډېرې خبرې کړي چې دا څه لټول یو دی چې بچی یعنی بیبي سره نزدېکت یو په دې نیت کېږي چې الله ماله څه راکړي بچی راکړي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د داسې بیبي سره واده وکړي چې بچي ډېر راوړي امت ډېرېږي مؤمنان ډېرېږي دغه شان وابتغوا ما كتب الله لكم بعض مفسرین دا ویلي چې دا د رجوع د شپو خبر روانه ده وحل لكم لیلة الصیام الله وی د رجوع په شپو کې ولټوئ هغه څه چې الله لیکلي ستاسو لپاره یعنې ولټوئ د لیلة القدر شپه ولټوئ د الله رضا ولټوئ اجرونه ثوابونه ټول عبادت پکې دننه راځي نو دا نه چې یو سړي ته نزدېکت د ښځې سره جایز شو یو بس دې دکه نزدېکت
نه الله وی هر څه چې الله ستا په نصیب لیکلي دي عباداتو کې هغه ملټوه ځکه چې د شپې د څه دي د شپې د عبادات